بسم الله دوستانو، وخت مو په خیر. الله دې وکړي چې روغ جوړ به وي دوستانو. زمونږ د ګرامر د آینس لومړی درس دی. نو دوستان لومړی لوست دی چې دې نه مخکې مونږ ابتدایي لکه په انګلیسي کې چې ګرامر کتاب یې مونږ هغه ابتدایي کورس ویلی هغه هم خلاص که 10 درس هم پکې ورکړل، هغه هم که یاد کړي وي نو دا دې کې ورته تاسو ته ډېر اساني وي. نو هغه دوستان کوم دوستانو چې که چېرته هغه درسونه ویلي ښه تر ښه، کوم دوستانو نه یې ویلي دلته لاړ شئ، ګورئ دغه یوټیوب صفحې ته به ورسئ. دلته که څوک بعضې ډېرو خلکو ورونو ته معلومه ده، بعض تاسې نه معلومات باندې ورسئ، درس سبسکرایب کړئ او هغه تېر درسونه وګورئ، ابتدایي ژبې هغه بګنر یا هغه ابتدایي درسونه چې دي. صحیح ده؟ ګورئ دغه یوټیوب پاڼه ده باید در سره حتما تاسو ثبت. بیا دې کې به چېرته ځئ دغه ویډیوز ته ورځئ. ویډیوز د لایف کې چې ما درسونه ورکړي ټول دلته پراته دي. صحیح ده؟ زښته ډېر درسونه دي. که غواړئ چې درسونه زما وګورئ، ما کوم درسونه ورکړي هغه ټول دلته ثبت دي. صحیح ده؟ او که غواړئ چې نه تېر درسونه صرف ویډیوګانې وګورئ، لاندې دا ویډیو باندې به کلیک وکوئ، دلته وګورئ، دلته ویډیو علامه کوم نښه چې ده په دې باندې به کلیک وکوئ، بیا تاسو ته صرف دا ویډیوګانې راځي. صحیح ده؟ ګورئ دلته ټول وګورئ، پس پسې کې څلورم درس، پنځم، شپږم، اووم دغه ابتدایي درسونه دي، اتم، نهم، لسم، دا لسم د اخرنی لسم درس دی. وینې لسم درس خوراک او څښاک په باره کې ده. نو در سره هغه کې اوس راځو خپل درس شروع کوو. زموږ لومړی درس کې به دوستانو شخصي ضمایر دي. شخصي ضمایر باندې اول ځان پوه کړئ څه معنا لري. شخصي ګورئ دلته لکه دا نوم نه چې څه رقم تاسو ته معلومیږي، شخص یعنې شخص پورې تړلی. اوس فرض که زه اوس وایم زه یو شخص یم، ته شخص یې، هغه شخص ده، هغه ښځه، نارینه، ټول اشخاص دي. دې په خاطر ورته پرسونال وایي او پرونومن وایي ضمیر ته وایي، یعنې شخصي ضمایر، شخص پورې تړي ضمایر. بیا ضمیر چې ته وایي هغه هم درته شروع. اوس ضمیر څه شته وایي؟ ګورئ ښه، اول باید تاسو ضمیر په معنا باندې ځان پوه کړئ. که په دې باندې پوه ونه اوسېږئ، تاسو د ضمیر دلته پروناون باندې نه پوهېږئ پروناون څه معنا. ګوره پرسونال شخصي، صحیح ده؟ پرسونال معنا شخصي او پرونومن معنا ضمایر. ګورئ پرونومن یا ضمیر، پرونومن خو ضمایر معنا یې ضمایر ده جمع ده، او پروناون چې ده د پرونومن. دلته اوس ضمیر څه معنا لري؟ ضمیر هغه کلمه ده چې د اسم د تکرار څخه مخنیوی کوي، یعنی اسم د تکرار څخه مخنیوی کوي. څه معنا ده؟ فرض که زه اوس وایم احمد ښه هلک دی، صحیح ده؟ زه د احمد نوم نه اخلم، زه وایم هغه ښه هلک دی، هغه ښه هلک دی، صحیح ده؟ نو دلته اوس وروسته مثالو کې تاسو ته راځي چې څه معنا لري. صحیح ده؟ فرض که زه اوس وایم هغه ای، صحیح ده؟ ای معنا هغه، خو وایم چې احمد ته ووایه دلته راسه، که نه زه وایم هغې ته ووایه دلته راسه، ساک ای که نه هغې ته ووایه. نو دې په خاطر باندې د ضمایر چې دي نوم نه اخیستل کېږي، نوم په ځای ضمیر. لکه اوس زه خپل نوم نه اخلم، زه وایم ایښ، صحیح ده؟ نو دې په خاطر باندې دا ضمیر نوم شوی دی، یعنې اسم تکرار څخه مخنیوی کوي. بیا پخوا موږ موضوع چې ده شخصي ضمایر دي. صحیح دي؟ شخصي ضمایر دي. ګورئ اول تاسو باید دا ضمایرو باندې ځان پوه کړئ، ښه متوجه اوسېږئ. ګورئ دلته ایښ معنا زه، ایښ زه، دا به یادوئ. خو که څوک ته دا خو ضمایر دي په کوم حالت ته به ورته دا په نومینټیف کې دي. په چیش کې دغه ضمایر په نومینټیف کې دي. نومینټیف لومړی حالت د کازوس ده، یعنې بیا هغې باندې خبرې کوو چې موږ 4 کازوس لرو، نومینټیف، سوداتیف، اکوزیټیف او ګنیټیف، که نه؟ نو دا د نومینټیف کې پرسونال پرونومن دي، یعنې شخصي ضمایر دي. اوس موږ شخصي ضمایر په 2 برخو ویشو، 2 کټګورۍ باندې، چې یو سینګولر او یو پلورال. سینګولر یعنې مفرد برخو باندې ویشو، یعنې چې ایښ، تو، اس دا چې دي سینګولر یعنې مفرد دی، یو شخص پکې ذکر شوی. لاندې کې بیا ډېر دي. فرض که ویه مونږ یو نه ډېر وي نو ځکه وایي مونږ، که نه؟ یا تاسې، زی هغه، زی معنا هغوی، صحیح ده؟ او بل زی تاسو. یو ډېر ته اوس ورته ستاسو ته تشریح کوم، ښه متوجه اوسېږئ. زه ایښ په معنا باندې باید ځان پوه کړئ. صحیح ده؟ ایښ څه معنا لري؟
دلته یو قلم راواخلم. یا ich معنا زه، چه زه، دو معنا ته، ای معنا هغه، زی معنا هغه ښځه. دا هغه نارینه لپاره او دغه زی ښځینه لپاره، یعنې هغه ښځه. او اس معنا هغه ماشوم لپاره یا بیجانه شي لپاره. انشاءالله اوس به بیا ich زه، دو ته، ای هغه نارینه، زی هغه ښځینه، اس هغه ماشوم. اوس ما ورته ویل په دوه برخو ویشل سوی. یو سینګولر دی، یعنې مفرد. ګوره دلته مې درته تیار په نښه کړي، ګوره سینګولر څه ده، یعنې مفرد. یعنې ich زم یو نفر یم، دو تم یو نفر یې، ای هغه نارینه یو نفر ده، زی هغه ښځینه یو نفر ده، اس هغه، یعنې چې یو نفر دا شی ورته استفاده کېږي. اوس فرض یې که مونږ، wir مونږ اوس جمع ده، یعنې یو نه ډېر وي. مونږ ته چې وایي wir. تاسې ته وایي ihr، تاسې ihr. او بل چې ده زی، هغوی. که هغه د دې جمع یې، ګوره که هغه د نارینهو جمع یې، که ښځینه وي، که د ماشومان ټول ته چې یو نه ډېر وي په هر یو کې یا ګډوډ وي، ای راځي، یعنې هغه زی راځي، یعنې هغوی، چې هغوی. او بل دغه زی چې ده دا معنا تاسو. دا د هم یو نفر لپاره راځي او هم د ډېرو اشخاصو لپاره راځي، احترام په خاطر. اوس دې کې یو څو خبرې دي چې تاسو ته تشریح کوم. دلته ګوره دا زی چې ده اس ای ای ده، صحیح ده. او دا زی، دا دواړه زی ګوره یو رقم لیکل سوي دي. که څوک درته وایي د دې دواړو فرق په څه شي کې ده، دې زی او دغه زی ترمنځ فرق څه شی دی، دې دواړو زی ترمنځ، دې دواړو زیګانو ترمنځ فرق څه شی ده. ته به ورته یو چې ده مفرد ده، دا زی چې ده او د ښځینه لپاره استفاده کېږي. څه لپاره؟ ښځینه لپاره. او دا بل چې ده دا د جمع لپاره استفاده کېږي، چې یو نه ډېر وي، که هغه نارینه وي، ښځینه وي او که بیجانه وي، چې هر یو وي. د هغې ته که اوس فرض که دوه درې نفره وي نارینه، ته به ورته نه وایې چې ای، بیا به وایې چې زی، هغوی به ورته وایې، صحیح ده. یعنې د دې درېواړو چې هر یو جمع وي، یو نه ډېر وي، دې په ځای چې راځي، زی، هغوی راځي، چې هغوی. دا نه له یادونه وځي. بله خبره چې ډېره مهمه ده، ډېره په دې کې، په دې درس کې، دا زی ده، صحیح ده. دا زی ته اوس تشریح کوم. دا غټ زی چې دا فرض که زی معنا تاسو، دا خو تاسې معنا لري. تاسې فرض که تاسو ما مخ ته ناستې درس وایي چې یو نه ډېرې، زه ورته یم تاسې یاستئ، یعنې مخکې مې ناست یاستئ، ما شاګرد زه ihr seid، تاسې که نه تاسې یاستئ. دې باندې خبرې کوو د فعل باندې. خو اوس دا خلاص کو. یا زی معنا تاسې. اوس یو نفر د ملګری دی، ته ورته دو، ته. خو که چېرته احترام باندې ورته وایي چې تاسو، بیا دا زی به راوړې، د دې دو په جای به چې کوي استفاده کوي، بیا ورته تاسو، یعنې یو نفر ته، سینګولر ته، یو نفر ته به چې بیا زی استفاده کوي، چې زی. اوس زی باندې خو پوه شئ انشاءالله. زی کې به مشکل نه لري دی نه بعد، صحیح ده. اوس ګورئ دا زی او بل زی د یو نفر لپاره هم راځي، تاسو، او که ډېر وي هم د هغې لپاره چې راځي، زی راځي. بل راځو ډېر مهم سیز چې تاسو ډېر په خبرو کې استفاده کوي، زاین ده. دا زاین نه باید په دې زاین باندې ځان پوه کوي. زاین معنا شتون، صحیح ده. بودن په فارسي کې ورته وایي، بودن، زاین. دا زاین چې ده اوس ته چې هر وخت وایي ich bin، ته نه پوهېږې دا بین د کوم ځای نه راغلی، بیس د کوم ځای نه راغلی، بس تا یاد کړی په یاد. خو دا اصل کې چې نه په لاسه دی، دغه زاین د فعل نه لاسته راغلی. زاین معنا شتون. فرض که زه یو ځای کې یمه، دا زما اوسېدل دلته چې سو، ما اوسېدل بین سو که نه اوسېدل. اوس دا بین چې زه وایم دا د چی نه په لاس راځي، بین چې ده د زاین نه په لاس راځي، چی نه، زاین نه په لاس راغی. په کومه زمانه کې؟ په ساده زمانه کې. په تېره زمانه کې بیا زاین په چی اوړي؟ په وار باندې اوړي. ich war، زه ومه. دلته وایم زه یمه، ich bin. خو که تېره زمانه کې بیا زاین په وار باندې اوړي. که یو څوک درته وایي چې bin، bist، ist، sind، seid، دا چی نه په لاس راغلی؟ ته به ورته دا د زاین نه په لاس راغلی، لیکن په ساده زمانه کې. که ته په تېره زمانه کې چې ته ورته هغه بیا فرق کوي، بن په وا باندې بدلیږي، بیا هر شیانې فرق کوي، صحیح ده. دا وار باندې بدلیږي، دا په دو وارس باندې بیا بدلیږي، بیس بیا پکې نه راځي، صحیح ده. یعنې
د تغیرات په راځي د په خاطر د پیدا د ساده زمانہ کې ډیزاین گردان ده ډیزاین گردان ده صحیح ده د اصل کې یو فعل ده بې قاعدې فعل چې بې قاعدې ده خو ډیر مهم ده زاین اوس پوه شو چې زاین بین د کوم نه براسه ښه اوس دا 20 د چی نه په لاس راغلی 20 هم د زاین نه په لاس راغلی په ساده زمانه کې 20 معنی اوس وایم دو بیسته یې ich bin زیم دو بیست ته یې صحیح ده اوس وایم چې هغه نارینه دی دا دی د چی نه په لاس راځي دی د همدغه زاین نه په لاس راغلی په ساده زمانه کې اوس هغه ښځه ده زی است هغه ده ګوره دا اس د چی نه په لاس او زاین نه په ساده زمانه کې همدغسې د اس لپاره هم دا اس است هغه ماشوم دی صحیح ده دا هم د زاین نه په لاس راغلی اوس ګورئ دا زاین چې ده په جمع کې لږ خپل شکل ته ورته کېږي اس ای یعنې شکل یې لږ زاین ته کېږي ګورئ ښه متوجه اوسئ زه اوس وایم wir مونږه یو څنګه وایي مونږه یو wir sind ja wir sind یعنې مونږه یو wir sind مونږه یو یو ته چې وایي زند وایي یعنې همیش د وی سره ساده زمانه چې زند راځي داسې به نه وایي چې wir ist به نه وایي wir sind راځي یعنې مونږه یاستو یا یو که وایي چې تاسې اوس زه اوس تاسې ما مخکې ناست وایم تاسې یاستئ یاستئ تاسې یاستئ صحیح ده تاسې ګوره تاسې ihr seid چې دا seid ده seid دا چې نه په لاس راغلی دا هم د زاین نه په لاس راغلی او که وایي چې sie sind هغوی دي دغه فرق کوي دا زاید ده او دا نور زند 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 ده صحیح دې ته باید فکر وي sie sind هغوی دي ګوره دا هم زند راغی دي sie sind هغوی دي که هغه نارینه وي ښځینه وي که بېطرفه وي هر یو جمع ته زی راځي یعنې هغوی دي sie sind او بل دغه زی چې ده دا د احترام په خاطر لکه وخت مې تشریح کړه تاسو یاستئ که یو نفر وي او که ډېر وي دې ته هم زند راځي تاسو زی زند تاسو یاستئ دا هم د زاین نه په لاس راغلی ده انشاءالله دې چې پورې پوه شوي یاستئ اوس ګورئ زه بیا تشریح کوم ich bin زه یم du bist je er ist هغه دی sie ist هغه ښځه ده اول نارینه لپاره او er ist او بل د ښځینه لپاره sie ist هغه ښځه ده es ist هغه دی ماشوم لپاره wir sind مونږ یو ihr seid تاسې یاستئ ګوره دا تاسې ده او دا تاسو د اخر نه تاسې یاستئ او بل دا sie sind هغوی دي او بل sie sind تاسو یاستئ تاسو کنده په احترام او دا چې ده هغوی دا معنا هغوی ده خو دا په وړوکي حرف دا په غټ حرف د وخت مې تشریح وکوله په اول سر کې اوس راځو دوستانو منګه همدغه ضمایر اوس په څو برخو باندې شو ښه متوجه اوسئ ډېر مهم خبره ده کې ډېر مهمه خبره ده ګوره ښه منګ چې دا اوس فرض که زه خبرې کوم زه اول نفر یم صحیح ده اول نفر یم تا سره چې خبرې کوم ته دویم نفر سوې که نه دوه نفره یو اول زه سوم دویم ته سوې په دې خو پوه سوې صحیح ده اول نفر او دویم نفر او احمد اخوا ته موږ په خوا کې ولاړ د هغه دریم نفر احمد چېرته ده موږ په خوا کې ولاړ د دریم نفر ګوره اول نه اوس زه چې خبرې کوم زه ich چې راغی ich راغی که نه زه ich زه ښه متوجه سئ ich زه زه اول نفر یم صحیح ده زه خبرې کوم اوس چې زه یم او ته یې زه اوس وایم مونږ بیا خو زه نسم ویلی ځکه زه پکې شامل یم بیا وایم مونږ یعنې که چېرته یو نفر وي سینګولر وي ich راځي او که یو نه ډېر وو ما سره بیا جمع راځي مونږه اوس به انشاءالله په دې پوه شوي چې دا اول نفر یعنې چې زه په کوم ځای کې شامل یم هغه اول نفر سو ich کې هم زه شامل یم مونږه کې هم زه شامل یم زه کې هم زه خپله په خپله زه یم او مونږ کې هم زه شامل یم یعنې زه او ته سو زه اوس وایم مونږه نو زه پکې شامل سوم دې په خاطر د اول نفر سو صحیح سو اول نفر سو اوس دویم نفر ته راځو اوس فرض که زه تا سره خبرې کوم ته څه سو دویم نفر سوې که نه خو مفرد سو یو نفر یې دو ته او که ته تا سره په احترام غږېږم زه بیا تا ته څه یم ته ته نه وایم بیا ورته وایم تاسو چې تاسو یعنې دا سینګولر دی یعنې ته یو نفر وي خو که ملګرتوب در سره غږېږم یا مې شاګرد دی ته درته وایم خو که مشر سړی درته وایم تاسو یو نفر یاستئ خو که چېرته
ایما څو شاګردان وي ایما څو ملګري وي زه ورسره یم چې تاسې د دو ورته نه وایم د دو په ځای فرض که یو نفر نه ډیر وي چې ډیر وي د دو په ځای چې وایم یا تاسې یعنی دا جمع په حالت کې چې جمع په حالت کې ته باید فکر وي جمع په حالت کې او که چیرته په احترامانه ډول باندې یو نفر ته هم زی وای خو ډیرو ته هم ته زی وای زی تاسو دلته تاسې دلته تاسو ګوره تاسو دلته هم راغی دي دواړه یو رقم دي دا دواړه څه دي یو رقم دي دې ته باید ډیر فکر وي ځکه چې هم د جمع لپاره هم د مفرد لپاره یو رقم راځي په دې به ان شاء الله پوه شوي یاستئ مفرد او جمع دواړو کې به پوه شوي یاستئ اوس ورځو دریم نفر فرض که ما ته دلته خبرې کوو احمد دلته لرې ولاړ ده یا فرض که انا هلته لرې ولاړه ده ښځینه یا یو ماشوم هلته لرې ولاړ دریم نفر درېمګړی نفر یا درېمګړی ما ته خبرې کوو درېمګړی فرض که هلته ولاړ دی یو احمد ولاړ ده درېمګړی نفر دریم نفر څوک د احمد ده زه اوس وایم ای هغه یو نفر ده که نه هغه صحیح ده هغه ورته وایم هغه ای به نه وایه ای ده ښه ای دلته ای ده صحیح ده دا ای ده ای هغه او که یو ښځه دریم فرض که وایم چې انا هلته ولاړ ده انا درېمګړی نفر ما ته خبرې کوو انا هلته ولاړ بیا به چې هغه ښځینه لپاره چې زی هغه زی هغه دې ته باید ډېر فکري زی هغه اوس که چېرته یو ماشوم ولاړي چې هلته ماشوم ولاړ اس هغه اوس دې نه دې دغه درې ضمایرو نه مطلب دا نه ده چې دا به حتما یو سړی وي نه دا به یو اسم به وي فرض که زه وایم دې کمپیوټر فرض که هغه کمپیوټر که نه یعنی دیا یعنی دا صرف نسو چې انسان به وي دلته چې په جرمني ژبه کې هر شی او جنسیت لري یا به نارینه وي یا به ښځینه وي یا به ماشومه یا هغه وي بېطرفه وي نه به نارینه نه ښځینه چې داسې هغه ارټیکل یې داسې ده خو ضمیر چې ده ایس ده ښه متوجه اوسېږئ د ای لپاره فرض که کمپیوټر ده ته به وایې چې هغه درېمګړی فرض ما ته خبرې کوو زه تا ته وایم چې هغه ای یعنی هغه کمپیوټر یا هغه سړی او که یو ښځه ولاړه وي یا فرض که یو دستګاه هغه وي دا لاسي بیک چې ورته هغې ته تاشې وایي دی تاشې ښځینه نوم ده هلته یو بیک ښیم زه تا سره خبرې کوم درېمګړی پکې چې راغی درېمګړی پکې بیک راغی چې بیک راغی یعنی لاسي بیک اوس لاسي بیک چې ده دی تاشې ده نو داسې به نه وي چې همیش به یو انسان وي اوس دی تاشې هغې ته هم زی ارټیکل لري زی معنی ده ښځینه لپاره دی تاشې دی راغلی ښځې ته هم دی فغاو راځي که نه نو دې په خاطر باندې تاسو باید دا فکر ونه کوئ صرف نارینه لپاره صرف د انسان په خاطر دا راځي نه هغه نومونه چې جنسیت یا ارټیکل چې وي نارینه وي لکه اوس دې دلته لیکم فرض که دیه چې شی دلته به لیکل کېږي نو خو زه به دلته زر ولیکم فرض که دلته چې شی وي دی وي یعنی ارټیکلونه دا اوس موږ په ضمایرو کې غږیږو ارټیکل باید چې وي دی وي او د ښځینه لپاره ارټیکل چې وي د ښځینه لپاره دا یاد کړئ دا باید اول سر کې تاسو یاد دی دا هم په ابتدایي درسونو کې تاسو تشریح کړی او د ماشوم لپاره چې راځي اس هغه دس راځي چې دس اوس به انشاءالله سره په خلاصوي صحیح ده که نه یعنی که چېرته هغه سیز دا کوم سیز چې موږ مثال موږ درېمګړي ما ته اوس فرض که خبرې کوو درېمګړی شی چې څو فرض که درېمګړی که چېرته فرض که دلته یو کمپیوټر ده ما ته د دې په باره کې خبرې کوو درېمګړی شی سو زه ورته وایم ای هغه اوس فرض که هلته یو لاسي بیک کې ورته وایم دی تاشې که نه دی زه وایم هغه بیک یا هغه دسکاوټ صحیح ده نو ته زی هغه که ښځه هم ولاړه ورته وایم هغه یعنی مطلب جنسیت ښځینه وي او که چېرته جنسیت بېطرف وي نه ښځینه وي نه نارینه وي فرض که ماشوم دسکن چې شی دسکن ضمیر اس راځي ارټیکل به چی دس ده که نه نو فرض که زه وایم چې هغه ماشوم صحیح ده هغه ماشوم فرض که دس غېږال چې هر شی دس لري دې باندې دې ته باید ډېر فکر وي دا چې دي ضمایر دي چې دي دا ضمایر دي او دا چې دي ارټیکلونه دي چې دي ارټیکلونه دي که څو ورته ارټیکل چې ده په
هفته بل راتلونکي ورقه کې هلته تشریح کوم چې ارټیکل څه شی دی بیا هغې باندې خبرې کولو ګروسه سیده ارټیکل هغه کلمه ده چې د اسم جنسیت معلوموي یعنی یا به هغه نارینه وي یا به ښځینه وي او یا به بې طرف وي صحیح ده دا ډېر مهم ده بل چې دا اوس که چېرته همدغه نارینه یو نه ډېر وي ډېر کمپیوټر وي یا ډېر سړیان وي ځکه ارټیکل یې نارینه ده بیا زی ورته راځي بیا ورته هغوی چې هغوی که دا ښځې ډېرې وي یو نه ډېرې وي هغوی که دا ماشومان یو نه ډېرې هغوی که چېرته ګډ وډ ولاړ وي هم نارینه وي هم ښځینه وي هم ماشومان وي هغوی ورته وایو که نه زی په وړوکي حرف باندې صحیح ده انشاءالله چې په دې به پوه سوي یاستئ دې نه بعد نور تاسو باید په دې کې شخصي ضمایرو کې چې مشکل ونه لرئ مشکل باید ونه لرئ شخصي ضمایرو کې باید تاسې مشکل نه وي اوس ورځو په عکسونو کې درته تشریح کوم همدغه شی درته په عکسونو کې تشریح کوم په دې خو پوه شئ اول نفر دویم نفر دریم نفر که پوه نه وي دا ویډیو سر نه کوئ بیا یې وګورئ اوس ګورئ په عکس کې درته ښیم یو یو زه اوس وایم ایخ زه څه شی ایخ زه ګوره دا نفر ته لاس ته یعنې ځان ته یې لاس نیولی زه اوس دغه میړه او ښځه دي فرض یې کړه هغه ته وایي هغې ته ګوته نیولی یعنې چې ته دو ته دلته دغه دو په ځای فرض که دا نفر که احترامانه ډول باندې یو هغه وي رئیس وي یا یو استاذ وي دا هلک دې ته ګوته نیولې دې مطلب زی تاسو دو ورته نه وایي تاسو ورته وایي یعنې دو په ځای چې ورته وایي تاسو ګوره خپلې ښځې ته دو ویلې یعنې هغې ته احترام یعنې خپلو منځ کې غږېږي خو دلته باید په احترام غږېږي دلته دو په ځای دو به نه استفاده دو په ځای به څه وایي زی دا غټ چې لیکل شوی زی صحیح ده اوس ګوره دلته دوه نفره خبرې کوه چې ما وخت درته ویلې درېیم ګړی فرض دلته یو دا دوه نفره خبرې کوي هغه شاته لرې ولاړ ده یو هغه ده یو سړی ولاړ ده اوس وایي هغه هغې ته ګوتې نیولی هغه صحیح ده دا دوه خبرې کوي وایي چې هغه درېیم ګړی اوس دلته وګوره زی دا دواړه خبرې کوي هغه شاته یې ښځه ولاړه یو دانه وایي هغه ښځینه بیا زی یعنې هغې ښځینه لپاره چې راځي زی راځي او بل که چېرته یو ماشوم شاته ولاړ وي فرض که دوی دواړه خبرې کوي شاته یو ماشوم وایي چې هغه ماشوم هغه ته څه وایي اس صحیح ده اوس دغه دا نفر ولاړ ده خپل ماشومان ته وایي چې تاسې ګورې یعنې احترام په نظر کې نه نیسي ځکه ماشومان دي خپل اولادونه دي تاسې یا شاګردان دي ورته وایي تاسې خو که چېرته ایه ورته وایي دې تاسې ته څه وایي ایه دې ته باید ډېر فکر وي خو که همدې ماشومانو په ځای دوه دانې استادانې مخې ته ولاړ وي یا رئیسانې مخې ته ولاړ وي بیا ورته تاسې نه وایي بیا ورته تاسو بیا ایه په ځای څه وایي زی وایي تاسو چې تاسو ایه تاسې زی تاسو ګورئ په غټ حرف لیکل شوی ګورئ دا زی هم د یو نفر ته احترام په خاطر زی راغی او هم د ډېرو لپاره زی راغی اوس ګورئ دلته هم دوه ماشومان دي یو ښځه شاته ولاړ دوی دواړه خبرې کوي صحیح ده هغه وایي چې هغوی یو نه ډېر دي که نه هغوی زی ګوره دا وړکی زی استفاده یعنې هغوی اوس دا زی وړکی زی څه یعنې یو نه ډېر وي چې استفاده کېږي که هغه نارینه وي که ښځینه وي که مکس وي هر څو یو نه ډېر وي هغه زی هغوی او دا اوس فرض که دوه نفره خبرې کوي یو بل سره لاسونه وایي مونږه صحیح ده مونږه انشاءالله چې اوس په عکسو کې به مې یاد کړي اوس راځو دوستانو ارټیکل ته راځو لږ وخت مې تشریح کوم بیا ورته تشریح کوم چې په دې ذهن کې همداسې کښېني تر عمره له یاده نه وځي ارټیکل څه معنا ګورې په جرمني ژبه کې یو کلمه وجود لري نوم یې څه ده ارټیکل ده دغه ارټیکل چې ده د دې اسم څخه مخکې راځي د اسم څخه چې فرض که موږ وایي چاړه ته څه وایي دسمسه خو دغه دا مسه چې ده یو نوم ده څه ده نوم ده چاړه پښتو کې ورته وایي خو دا ارټیکل چې ده د اسم څخه مخکې راځي ګورئ د چاړې څخه مخکې څه راغی ارټیکل راغی دس راغی فرض که زه اوس وایم ګابل قاشق پنجه که نه څوک ورته پنجه وایي څوک ورته قاشق پنجه وایي اوس د ګابل نه مخکې یعنې د نوم نه مخکې څه یو ارټیکل راغلی فرض که لوفل یو نوم ده قاشقه د نوم نه یعنې ارټیکل د نوم نه مخکې راځي صرف نوم نه فعل نه یا د کار نه مخکې نه راځي دې ته باید ډېر فکر وي صرف نوم نه نومونه چې هر شی نوم ولري که هغه کمپیوټر وي که هغه فرش وي ظرف وي کتابچه وي اتاق وي کور وي چې یو نوم ولري د نوم نه مخکې چې راځي
ارټیکل راځي. ارټیکل څه معنا لري؟ ارټیکل هغه کلمه ده چې د اسمونو، اوس فرض کړه دا چاړه ده، څه ده؟ اسمونو جنسیت معلوموي. فرض کړه په جرمني ژبه کې این دغه چاړه چې ده دا نارینه نوم ده، دې ته یو جنسیت ورکړی نه، سوري دا چې ده یعنی مخنث ده چې نه نارینه نوم ده نه ښځینه ده، څه ده؟ دې ته ویلې چې ورته ویلې دې ته ویلې دس میسه. څه شی؟ دس میسه. بیا دغه قاشق پنجې ته چې ویلې ګابل، یعنی دوی په نسبت باندې دا ښځینه نوم ده ګابل. څه شی؟ ګابل. دی راغلی، چې دی راغلی، څه ده؟ او دا لوفل چې ده قاشوغه، دوی په نسبت باندې دا قاشوغه چې ده نارینه ده، نارینه نوم ده. فرض کړه زه اوس پښتو کې یو مثال درته وایم، زه اوس یو خبره درته وکړم، فرض کړه زه درته وایم بنګړی. بنګړی خو نارینه نوم ده، صحیح ده که نه؟ خو ښځه استفاده کوي. فرض کړه زه وایم پښه. پښه څه ده؟ ښځینه نوم ده که نه؟ پښتو کې ښځینه نوم ده، هی په اخر کې راغلی پښه، لیکن په جرمني ژبه کې دا بیا نارینه نوم دی، موږ په ژبه کې دا ښځینه نوم ده. یعنی دغسې لکه موږ چې فرض کړه لاس نارینه نوم ده په پښتو کې، په جرمني ژبه کې هم نارینه نوم ده. فرض کړه دی هاند، څه ده؟ همدغسې ډېر شیان دي چې په جرمني ژبه کې لکه پښتو کې څنګه نومونه ښځینه او نارینه دي، لکه ما چې څو مثال درته ویل، لکه پښه په اخر کې هی راغله. یا فرض کړه د ښځو نومونه اخلو، فرض کړه امینه په اخر کې هی راغله، احمد ګوره نارینه نوم سو. همدغسې په جرمني ژبه کې هم نومونه نارینه ښځینه او بېطرفه نومونه شته. اوس فرض کړه چاړه چې ده پښتو کې څه ده؟ نارینه نوم ده که نه؟ چاړه یعنی بیخي هغه. اوس دلته چاړه چې ده بېطرفه نه نارینه ده او نه ښځینه ده، دس راغی، دس میسه. فرض کړه دلته قاشق پنجه یا پنجه چې ورته وایي، دا چې ده په جرمني ژبه کې دې ته یو جنسیت یې ورکړی چې دا ښځینه ده، یعنی دې ته دا ښځینه نوم ده. لکه موږ چې وایو پښه، خو پښتو کې پښه ورته وایي چې ښځینه نوم، دلته هم دوی وایي چې دغه قاشق پنجه چې ده یو ښځینه نوم ده. دی ارټیکل چې ده دی، ښځینه ارټیکل چې ده دی، د بېطرف ارټیکل چې نه نارینه وي نه ښځینه، دس ده که دا باید ستا یاد وي، حتما دې باید یاد وي. او دوی بیا قاشوغه ته یو ارټیکل ورکړی دی، یو جنسیت ورکړی چې نارینه، چې دا اوس ښځینه سو، دا نارینه سو، نارینه بیا ارټیکل چې دی، دا دې باید یاد وي. او د جمع چې یو نه ډېر وي، که هغه بېطرفه وي، که هغه ښځینه وي، که هغه نارینه وي، چې د یو نه ډېر وي، بیا چې راځي ارټیکل دی، هغو چې یعنی هغه که پیالې، اوس دلته پیالې دي تاسن، چای څښلو پیالې تاسن، صحیح ده؟ اوس راځو خپل اصلي موضوع ته راځو چې موږ ضمیر باندې، موږ اصلي موضوع خو ضمیر، او ضمیر هغه کلمه ده چې د اسم څخه مخنیوی کوي. اوس دا یو اسم ده که نه؟ ما تاسو ته ونه ویلې چې د اسم څخه مخکې ارټیکل راځي، دا یو اسم ده که نه؟ اوس د اسم، اوس زه تا ته اوس فرض کړه زه تا ته وایم ته ما سره ولاړ یې په اشپزخانه کې، ما سره ولاړ یې، زه فرض کړه دې کوم، زه تا ته یم هغه چاړه راکړه، ګیب مې 10 میسه، چې ګیب مې 10 میسه راکړه، هغه چاړه راکړه. بل دفعه درته وایم، بل دفعه درته نه وایم چاړه راکړه، بل دفعه چې یم هغه راکړه. نو ته پوهېږې چې تا مطلب هغې نه څه ده؟ چاړه ده. ګیب مې اس، زه درته وایم ګیب مې اس، نو ته پوهېږې چې اس نه دی مطلب 10 میسه ده. بیا تکراروم، فرض کړه اشپزخانه کې زه کار کوم، دیګ پخوم، ته مې خوا کې ولاړې، زه تا ته وایم هغه چاړه راکړه، ګیب مې 10 میسه، ته یو دفعه چاړه راکړې، بېرته مې هلته کېښودله، بیا درته وروسته وایم چې هغه راکړه، نوم یې نه اخلم، وایم هغه را ګیب مې اس. ګورې څومره اسانه سو، اس. نو دا نوم دی چې وانخستې، دې په ځای د دغه کلمه استفاده کړې، دې ته څه وایي؟ ضمیر. دې ته څه وایي؟ ضمیر. فرض کړه مثال په ډول په اشپزخانه کې ولاړې، فرض کړه یا همداسې ډوډۍ خورې، ته هغه ته قاشق پنجې ته ضرورت سو، ته ملګري ته دې وایې هغه قاشق پنجه خو راکړه یا پنجه خو راکړه، هغه درته ګیب مې دی ګابل، چې دی ګابل هغه قاشق پنجه راکړه. بیا بل دفعه چې ورته وایي لطفا هغه راکړه یا هغه راکړه، ګیب مې زی، بیا ګابل ورته نه وایي، بیا ګیب مې زی هغه راکړه، بیخي نوم ورته نه اخلي. فرض کړه همدغسې فرض کړه اشپزخانه کې ولاړې، ته یو چا ته وایي چې قاشوغه راکړه، ګیب مې دی لوفل، دی لوفل. په دویم ځل ورته وایي څو سر دفعه نوم ورته اخله، ورته ضمیر به استفاده کو، ضمیر ځکه دا اسم بیا نه تکرارېږي، بیا ورته وایي چې هغه راکړه،
ځکه یا د قاشوغه درکړي بیرته ما قاشوغه درکړي بیرته هغه راکه هغه پیږي ستا قاشوغه په کار ده یعنی لوفل نه استفاده هغه په ځای یو ضمیر استفاده کوي اوس که چېرته بیا دې ته باید ډېر فکر وي که ته ورته چې هغوی راکه یعنی ډېرې پیالې هغوی راکه give me die tassen هغه پیالې راکه یعنی هغوی ټولې راکه صحیح ده هغه راکه یعنی هغوی راکه صحیح ده بیا ورته څه وایي نه اول ورته وایي چې هغه پیالې راکه ډېرې دي که نه که پیالې وي کار څه وي که ګډ وډ وي که ورته هغه ظروف راکه چې د یو نه ډېر وي که هغه دا وي که دا وي که مکس وي سره چې د یو نه ډېر سو نو بیا ارټیکل په دا اتومات دس په دی اوړي اتومات دی په دی اوړي یعنی دا چې دا ناري داس ګوره دی او دی ترمنځ فرق دا ده لکه دی زی او دی زی ترمنځ فرق هم چې وخت ویلې دوه زیګانو دا دی چې دا د یو سیز لپاره دا او دا دی چې دا د ډېرې سیز که هغه نارینه وي که ښځینه وي او که مخنث وي اوس فرض که دلته ورته وایي چې هغه پیالې راکه give me die tassen هغه پیالې راکه خو که ورته وایي چې هغوی راکه یا give me زی دلته جمع لپاره زی اوس دیزی او دیزی ترمنځ فرق باندې خو پوه شئ دا زی چې دا د مفرد لپاره ده او دا زی چې دا د ډېرو لپاره که هغه دا یو نه ډېر وي او که دا یو نه ډېر وي که هر یو د یو نه ډېر سو دا ارټیکل په چی بدلیږي په دا ضمیر په چی بدلیږي په زی باندې بدلیږي او ارټیکل په دی باندې بدلیږي باور وکړئ دغه برخه هم یاد کړه که یاد هم نسو دا ویډیو سر نه کوي دا ویډیو لس نه شل دفعې وګورئ تر څو هم دا نه یاد کړي مخ بل درس ته مه ځئ ځکه دا ډېر مهم درس ده او که په دې باندې سر خلاص وو باور وکړئ چې 15% جرمني ژبه هم زده کړله نور هم خپله خوښه اوس راځو ارټیکل باندې هم پوه شئ ضمیرو باندې هم پوه شئ مثالونه مې هم درته درکړل راځو یو څو مثاله به پکې حل کړو صحیح ده یو څو مثالونه فرض که موږ وایو چې دلته دا فرض که خانه خالي ده صحیح ده sprechen Deutsch اوس دوه نفره دي دا دوه یو بل ته لاس ورکړی وایي مونږ خبرې کوو sprechen ګوره ان راغی دا یو فعل ده خبرې کوو Deutsch جرمني ژبه باندې wir مونږ sprechen ګوره د فعل په آخر کې یعنی مصدر په شکل راغلی wir sprechen Deutsch مونږ خبرې کوو جمع یعنی چې کله جمع وه فعل په آخر کې ان اخلي دا بیا ورته وایم په راتلونکي درس کې په همدې باندې خبرې کوو چې څنګه ان اخلي ولې دلته ان واخیستل دلته هم ګوره ډېر دی دلته زی راغی وایي haben Sie Zeit لرئ تاسو وخت ګوره دلته کوم ضمیر استفاده که تاسو ګوره دغه یو نفر ده د دوه مشرانو ته وایي یا رئیسان ته وایي چې لرئ تاسو وخت haben Sie Zeit لرئ تاسو وخت یا فرض که دا خپلې ښځې ته وایي چې ما سره کومک کوي helps du mir ګوره د فعل په آخر کې چې اس تی راغی دلته دور سره راځي helps du mir کومک کوي ما سره کومک کوي ته ما سره helps du mir کومک کوي ته ما سره اوس فرض که دا دوه خبرې کوي چې هغه استاد ده ist Lehrer وایي هغه استاد ده ist Lehrer هغه معنی هغه درېمګړی ist der Lehrer استاد انشاءالله په دې پسې wir sprechen Deutsch مونږ خبرې کوو په جرمني ژبه haben Sie Zeit لرئ تاسو وخت helps du mir کومک کوي ته ما سره ist Lehrer هغه استاد دی راځئ یو بل مثال به پکې حل کړو چې نور هم په زړه پورې شي دا درس دلته مې تیار حل کړي دي ځکه چې بیا وخت ډېر مصرفي که زه وایم چې دلته څه شی راځي اوس فرض که دلته وایي das ist Herr آیات د یو نفر نوم د فرض که آیات وایي دا ښاغلی آیات ده او مونږ او تاسو ویلي مونږ ویلي چې دلته باید اوس فرض که زه وایم دا ښاغلی حیات ده ښاغلی حیات راغلی د انډیا نه راغلی زه اوس وایم نه دغه ځای کې زه نوم نه استفاده کوم آیات نور نه وایم آیات په ځای زه هغې ضمیر استفاده کوم دا هم صحیح ده چې ته داسې ووایې چې آیات د انډیا نه راغلی خو ته بیخي آیات نوم مه اخله ته وایې چې هغه د انډیا نه ځکه دلته مشخص که چې آیات یو نارینه ده هر معنا ښاغلی صحیح ده یعنې دا یو نارینه ده das ist هر آیات هغه ښاغلی آیات دی بیا په دې ځای کې ته کولی شې داسې ووایې Herr آیات kommt aus India وای آیات د انډیا نه راغلی
خو زه د آیات نوم نه اخلم، زه وایم چې هغه د انډیا نه راغلی، یعنې که نوم یې واخلې او که ضمیر استفاده کې دواړه صحیح دي، خو موږ ته چون دلته عنوان ده چې یقین زنځي د پرونومن وایي تاسو تشریح کوي ضمایر د تشریح کوي، نو موږ باید د نوم په ځای یوه برخه د جمله کې نوم اخلو، په دویمه برخه د جمله کې نوم یې نه اخلو، ضمیر استفاده کوو. صحیح ده؟ انشاءالله پوه شوي یاستئ. اوس فرض که دلته ده فغاو ساره، فغاو چې سو وخت دلته فغاو ساره سو ښه متوجه اوسئ. اوس دا ښځینه سو. صحیح ده؟ فغاو ساره چې سو ښځینه سو، دلته فغاو ساره هغه سو ښځینه سو، وایي دا فغاو ساره ده، وایي فغاو ساره د جاپان نه ده. صحیح ده؟ نو دلته فغاو ساره نوم نه اخلمه، چې وخت نوم نه اخلي د فغاو ساره په ځای به چې کوم ضمیر استفاده کوو؟ زی. هغه ښځې لپاره موږ تاسو دلته ویلي وو که نه؟ زی دلته ویلي وو که نه ویلي؟ زی معنا هغه ښځینه لپاره. نو دې ته باید ډېر فکر وي. اوس دلته زی کومت اوس یاپان، یاپان یعنې جاپان ته وایي، دا یوت ده که نه یاپان. ګوره بیا درته وایم دس ایز فغاو ساره، وایي هغه اغلې ساره ده، یعنې اغلې یو ښاغلی یو اغلی ده، یعنې هغه ساره ده. وقتی ساره لپاره موږ ټیکل هغه ضمیر هم چې درلود زی کومت اوس یاپان، وایي هغه د جاپان نه. اوس یو نه ډېر دي، فرض که علي ده او سونیا دوه نفره دي، هر علي ښاغلی علي او فغاو سونیا او سونیا یو نارینه ده او بل ښځه ده. وایي زند دی، چې یو نه ډېر سو چې دی راځي هغه ډېرېږي که نه؟ زند دی ان برلین، یعنې په برلین کې دي، هغوی برلین کې دي. څوک؟ هر علي und Frau Sonja sind in Berlin. وایي دا دوه نفر چېرته برلین کې دي. اوس یو نه ډېر سو ته خو ورته نسي ویلی چې هغه، ځکه هم یو نه چې ډېر سو بیا چې هغوی. اوس هغوی ته داسې هم کولی سي چې داسې وایي هر علي und Frau Sonja lernen Deutsch، یعنې دغه خانه خالي کې دا نومونه واخلي، داسې هم صحیح راځي. خو که ضمیر استفاده کوي بیا به وایي چې نومونه بیخي مه استفاده کوي، بیا نوم په ځای ضمیر کلمه استفاده کوي. زی یعنې دغه زی استفاده که هغوی زده کوي جرمني ژبه. ګورې دلته هم زی راغی، خو دا د مفرد ښځینه لپاره و، دلته هم زی راغی، خو دا فرق دا ده چې دا جمع لپاره ده، خو دا بیا ښځینه لپاره نه ده، دا ټولو لپاره ده چې یو نه ډېر وي. صحیح ده؟ یعنې هغوی زده کوي د جرمني ژبه. اوس راځو دا بیا فکر. Das ist Herr Ayat, kommt aus Indien. Das ist Frau Sarah, sie kommt aus Japan. Herr Ali und Frau Sonja sind in Berlin. Sie lernen Deutsch. انشاءالله په دې به پوه شوي یاست. اوس ورځو دوهمې جملې ته ورځو. دا اوس محاوره غوندې دا کوشش وکوئ چې دا تلفظونه یاد کړئ، همدا اول نه ځان پې مخته کړئ، دا جملې دوه دفعې ولیکئ، 10 دفعې تکرار کړئ. څه ده؟ هالو انا، سلام انا، woher kommst du، یعنې سلام انا یعنې د کوم ځای نه ته یې، د کوم ځای ته یې کوم ځای، woher kommst du ته د کوم ځای یا د کوم ځای نه راغلی. صحیح ده؟ دا ورته وایي ich، وخت چې تا نه څوک پوښتنه وکړي ته کوم ځای، نو ته به ورته څه وایې چې ich زه کومې راغلی یم یا یمه اوس نیویارک، د نیویارک نه یمه، یا اوس افغانستان، هر شی چې ورته زه اوس تا نه پوښتنه کوم هلو فرض کړئ تا نوم. صحیح ده؟ هلو تا نوم، woher kommst du د کوم ځای نه راغلی ته، نو تا ځواب به چې پښتو کې به دا وي چې زه راغلی یم د افغانستان یا زه د افغانستان. چې وایي ich komme aus Afghanistan. بیا وایم هلو نقطه نقطه اختا نوم سو فرض کړه woher kommst du د کوم ځای راغلی ته، ته ځواب راکوې چې زه ich komme راغلی یم aus د نیویارک نه یا افغانستان نه. اوس فرض کړه دو او ich باندې خو پوه شو. اوس ورځو ای معنا تاسې، اوس دوه نفر دي، یو آیات او بل علي ده. ما ورته ویلي چې یو نه ډېر که یو نفر و ملګری دی دو به ورته وایې که نه ته، خو که ډېر و بیا چې بیا به ورته تاسې. ګوره آیات اون علي، آیات او علي wo wohnt ihr چېرته تاسې اوسېږئ، چېرته اوسېږئ تاسې، wo wohnt ihr چېرته اوسېږئ تاسې. فرض که ته یې اوس تا خوا کې دی یو بل شاګرد ناست، زه تاسو ته چېرته اوسېږئ، نو ته به حتما وایې چې مونږ دلته اوسېږو. ګوره مونږ ته پکې راغلی، مونږ wir مونږ wohnen اوسېږو in Frankfurt کې اوسېږو. بیا درته وایم آیات اون علي، آیات او علي wo wohnt ihr چېرته اوسېږئ تاسې، هغه وایي wir wohnen مونږ اوسېږو in Frankfurt په فرانکفورټ کې اوسېږو. څلورمه جمله guten Tag ورځ مو په خیر. wie heißen Sie تاسو څه نومېږئ،
په احترامانه ډول ورته ویل غټ ولیکل سو ګوره غټ ولیکل سو وی هایسن زی دا باید غټ ولیکل سي ځکه د جملې په سر کې باید غټ ولیکل سي کنه دا باید دې ته باید فکر وي جملې په سر کې غټ لیکل کیږي په منځو کې وړوکی لیکل کیږي کنه خو دا چې دا احترام په خاطر دا په جملې په منځ کې غټ لیکي که مطلب د احترام اوس یو چاته وایي چې ورځ مو په خیر تاسو څه نومیږئ ګوتین تاګ وی هایسن زی هغه اوس فرض که تاسو چا ویل چې Guten Tag, ورځ مو په خیر. Wie heißen Sie تاسو څنګه ته ورته شوی ته ورته Guten Tag, ورځ مو په خیر. Ich heiße زه نومیږم زه heiße نومیږم علي خپل نوم ورته دی علي پسې Guten Tag, ich heiße علي ښه Guten Tag, ورځ مو په خیر. Wie heißen Sie تاسو څه نومیږئ هغه ورته جواب درکړي Guten Tag, ورځ مو په خیر. Ich heiße زه نومیږم څه شی علي نومیږم دوستانو شخصي کورس کې خو زه ډیر درس ورکوم خو چون دا ویډیو عمومي په یوټیوب کې نشروم ویډیو غټیږي نو دا نور درسونه لکه دلته چې نور درسونه دا مې شخصي کورس کې ورکړي دي نو که چا شخصي کورس ویلی شخصي کورس ته دې حتما ماته زنګ ووهي چې صحیح ورته یو ټکی چې پوښتنه وکړي او په کوم ځای پوه نه سي په همغه ساعت کې ځواب ورکړم یا یې پې تکرار کړم نو ګټه یې د شخصي کورس او دا ده چې تاسو حتما ژبه زده کوئ ښه دوستانو دا اوس زموږ د نن ورځې درس کوشش وکړئ دا ویډیو چې څومره مو له لاسه کېږي شریکه کړئ دوستانو شریکه سیو کړئ در سره دا لینک راواخلئ په ګروپونو کې شیر کړئ په فیسبوک ځکه چې اول درس د ګرامر اول درس و چې دا ځکه بیا وروسته دوم دریم څلورم پنځم دا درسونه دا ټول اسانیږي ډیره مننه خوشحاله اوسئ او بل دوه راته وکړئ چې لږ مشکلات لرم بس خدای حل کړي تر دوهم درسه پورې د الله په امان خوشحاله شیبې ولرئ السلام علیکم او بل ډیرو بخي په اخر کې بیا هم درته وایم دغه یوټیوب صفحه چې کوم یو ده دا درنه له یاده ونه وځي دا در سره حتما شیر کړئ در سره سبسکرایب یې کړئ او ویډیوګانې وګورئ هره ویډیو چې ګورئ کوشش کوئ چې یو کمنټ ورته کوئ همدغه ویډیو چې اوس تاسو ګورئ د دې کمنټ کې د هغه ولیکئ کمنټونه وکوئ چې زه پوه شم چا وکتله سمه ده مننه کور ودان د الله په امان